د واده په شپه باندې ښځې سره ډیر زیات ظلم وشو. د ښځې نه وینه لاړه نه شوه. هغې باندې چې کوم ظلم وشو دغه ویډیو دغه تفصیل تاسو ته درکوم چې په دغه ناوې کوم ظلم شوی و. ویډیو را سره تر اخره وګورئ او تاسو ته به په دې ویډیو کې دا معلومات هم درکم چې هیڅکله هم تاسو دا غلطي مه کوئ. قدرمنو، عموما زموږ په پښتنو کې دا رواج دی چې د واده په شپه باندې دا معلومول ضروري ګڼي چې د ښځې نه وینه لاړه شي هغه به پاکه وي او که لاړه نه شي هغه به ناپاکه وي. نو د دې په باره کې یو ډېر افسوسناکه واقعه چې یو ښځې د خپلې لور قصه ذکر کړې ده چې هغه وایي چې ما خپل لور ډیره په مینه باندې خپلوانو کره ورکړله، یعنی خپل خوریله مې ورکړله. د دوی دواړو وایي چې کله واده وشو د واده په شپه باندې یو ډیر عجیبه حالت مخې ته راغی. دغه ښځه وایي چې دوی ته ښه معلومه هم وه چې زما لور ډیره پاکه جینۍ ده، ډیره ښه جینۍ ده او هیڅکله هم هغې داسې څه غلط ناروا عمل نه دی کړی، ځکه چې د انسان د کردار نه د هغه معلومات کیږي. خو بیا هم دا وایي کله چې دغه واده وشو نو د واده په شپه باندې موږ ته خبر راغی چې لور مې د شپې هسپتال ته رسول شوې ده. دغه ښځه وایي چې کله موږ ورغلو هسپتال ته معلومات مو وکړل نو معلومه شوه چې هغه داسې وهل شوې وه، داسې ټکول شوې وه د واده په شپه باندې چې نږدې وه مرګ ته ورسي. وایي چې ډاکټرانو راته وویل چې ستا په لور باندې خو دومره ظلم شوی دی، دومره زیاتی ورسره شوی دی چې د هغې خو ډېر په بېدردۍ سره د وژلو کوشش شوی دی. دا ښځه وایي چې ما کله معلومات وکړل نو په معلوماتو کولو معلومه شوه چې وایي زما د لور د واده په شپه باندې وینه نه وراغلې. نو څومره د جاهلیت خبره ده، څومره د کمعقلتوب خبره ده چې صرف په دې خبره باندې دوی خپله ښځه د مرګ تر حده رسوي. حالانکې دا خبره ډاکټران هم کوي، عالمان هم کوي او د ټولنې مشران دا خبرې هم کوي چې دا د پاکۍ یا ناپاکۍ کومه نښه نشي کېدی، ځکه چې لوی بیمارۍ سره ډیر وخت پیغلتوب سره یا لوی سفر سره دې سره دا پرده د منځه تللی شي. دا د پیاز د جیلو په شانتې نری پرده وي. نو هیڅکله هم دومره اوچت قدم نه وي اخیستل پکار چې په ښځه باندې د مرګ تر حده ګزارونه وکړی شي. په دې معامله کې که ستاسو نور هم څه شکوک او شبهات وي تاسو خپل عالم سره رابطه وکړئ، هغوی سره کښېنئ او تاسو هم د داسې ګناه نه د داسې ظلم نه ځانونه وساتئ. ستاسو مننه چې تاسو موږ سره دا ویډیو تر اخره وکتله. خان کلیک چینل در سره هم سبسکرایب کړئ.